استحيوا من الله حق الحياء، دا اللہ نه دسی حیا وکئ لکه څنګه چې پکار ده، لکه څنګه چې د دې حیا حق دی دسی حیا وکئ د الله نه. قالوا انا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله. ویل الله پیغمبر صحابه کرام موږ خو د الله نه حیا کوو، معنی دا چې الله راته څه وایي هغه کوو، چې د څه نه منع کوي هغې نه منع کېږو. موږ خو د الله نه حیا کوو، د الله شکر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیس ذلک، دغه نه یم، ولکن اوس یاده کړئ دا خبره چې د الله نه حیا کول څه ته وایي. ولكن من استحيا من الله حق الحياء، د الله نه حیا کول داسې لکه څنګه چې پکار ده، یا که څوک داسې حیا کول غواړي د الله نه لکه څنګه چې پکار ده، فليحفظ الرأس وما وعى، نو دی د خپل سر حفاظت وکړي او د سر چې سره ګیر کړي د هغې د حفاظت وکړي. سر سره ګیر کړي، سترګې، ژبه، غوږونه، دماغ، ټول هر څه د سر نه جمع کړي. یو سړی وایي زه غواړم چې د الله نه داسې حیا وکړم لکه څنګه چې پکار ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښایي، د سر حفاظت او سر چې سره ګیره کړي دي د سترګو حفاظت، په دې باندې چې ته حرامو ته ونه ګورې، په دې ژبه باندې چې ته ناروا څه ونه وایې، هغه څه ونه وایې چې الله پرې ناراضه کېږي، په دې غوږونو هغه څه ونه اوري چې الله پرې ناراضه کېږي. دا د الله نه حیا ده. حیا ته ته درایت شي چې الله ماته ګوري، الله معیني. د منافقانو په شان کار به نه کوئ چې یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، چې حیا د خلکو نه کوي او د الله نه نه کوي، چې یوازې شي بیا په یو ګناه هم بریک نه لګي، او چې د خلکو سره چې ته به وایې چې دا چېرته دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه دی، داسې پرهیزګار او داسې تقوادار، داسې د دین خبرې او داسې اوږدې اوږدې سجدې. دا حیا دا ده، دینداري دا ده چې ته هر ټیم د الله نه حیا کوې، که د خلکو سره یې او که ځان دی، چې الله خو معیني که الله خو زما اوري. د الله نه حیا کوئ. زه چې کله نه کله د کیمرو ته سوچ کوم دا به یې روډ چې لګېدلي سپیډ دا کیمرې، یا د دې پټو دا پټې چې به تړې او یا موبایل به نه استعمالوي، په دې بعضو دومره رپرپې راشي چې دا کیمره ویني، په یو 100 میټره کې ورته بریکونه وایي. لکه کیمره مخکې د 100 تر ورو کې ویده چې دې جرمانه راځي، څو جرمانه 300 نه شروع کېږي، 300 ریاله راغله، 500 راغله، 1000 ریاله راغله، یا اشاره دې ماته کړه 3000 ریاله جرمانه، 3000 مړي که خوځي نه، مړي که د اشارې نه نه وړي، ولې 3000 ریاله دې وایي، 3000 ولې د کیمره لګېدلې ده او د هر څه نوټ کېږي. دومره یېره د دې کیمرې نه، او بدله کې به ورکې څه 300 ریاله، 500 3000 ریاله یې کړل، چا نه به ودرول. دنیوي مسایل دي دا خو کېږي. ګوره الله ښه صفا وایي چې ما تاسو باندې ملایک مقرر کړي دي، کرام کاتبین، د هر څه لیکي، زه تاسو وینم، زه ستاسو اورم، د دې هر څه به حساب کتاب کېږي، ذره ذره عمل به تا ته میلاوي، او بیا هم د الله نه حیا نشته. کیمرې نو څومره یاره ده. ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې یو پیر ما اشاره ماته کړې وه، دغه 3000 ریاله جرمانه راپسې راغلې وه. بیا ما په هغه دغه باندې اعتراض وکړو، یعنې حکومت یو دغه ورکړی اختیار ته اعتراض وکړي، ما اعتراض وکړو تر دې چې بیا هغه ادارې ته هم لاړم، وایي که دا ختمه شي کمه شي 3000 لوی شی. نو سکرین کې باقاعده
هغه کیمره کولاو کړه کوم ځای دا روډ و دا دغه وه کیمرې راواړوله او زما ګاډی به کوي دا ستا ګاډی دی که نه ما او دا دی چې زه داسې واورېدم اشاره سره شوې وه زما خو دا مطلب و چې زیړه ده زه پکې وځم او سره شوې وه ویده اوس ورته وګوره ما څه نور څه ویده اوس په سره اشاره هسې ما سوچ کوو چې قیامت پورې الله یو سکرین ولګي چې دا ته نه دا ته نه دا چې لیږې په زما په نافرمانۍ کې څه دی باره کې